څه ټولو سری دیو چې وجل دی ارمانونه مې تنکیو چې وجل دی وایي چې د یو څو درته ولاړ لکه د غرو د یو څو درته ولاړ لکه د غرو د یو څو د کار سړیو چې وجل دی چې د یو څو درته ولاړ لکه د غرو د یو څو د کار سړیو چې وجل دی وایي چې تا پریزان لغاړه ډکه له تغمه وکړه تا پریزان لغاړه ډکه له تغمه وکړه د پردې غېږې بچیو چې وجل دی تا پریزان لغاړه ډکه له تغمه وکړه د پردې غېږې بچیو چې وجل دی سړی څرنګه تحفې راکوي دا سړی څرنګه تحفې راکوي چې د قلم په ځای وسلې راکوي دا سړی څرنګه تحفې راکوي چې د قلم په ځای وسلې راکوي او زه یې وجلی یم د هاورې په ننګ زه یې وجلی یم د هاورې په ننګ ماله به غسل فرښتې راکوي زه یې وجلی یم د هاورې په ننګ ماله به غسل فرښتې راکوي او بل شعر دی چې زمونږ سرمنې پر مخونو نشته زمونږ سرمنې پر مخونو نشته او د خلک څه آینې راکوي هغه نشته دا اوس نور خلک پیدا شول په مخ سپین دي په زړه تور خلک پیدا شول او مخکې شعر دی چې بلاګانې له دې هاره ځکه لاړې بلاګانې له دې هاره ځکه لاړې په دې هار کې سړي خور خلک پیدا شول بلاګانې له دې هاره ځکه لاړې په دې هار کې سړي خور خلک پیدا شول او خود مو واغوستې د اوسپنې سرمنې خود مو واغوستې د اوسپنې سرمنې چې تر څنګه مو د اور خلک پیدا شول او مخکې شعر دی چې نه یو کېږي نه به یو شي بادشاهانه نه یو کېږي نه به یو شي بادشاهانه پښتنو کې د لاور خلک پیدا شول چې نه یو کېږي نه به یو شي بادشاهانه پښتنو کې د لاور خلک پیدا شول او یې چې په دې کور کې هم جړا ده هم سازونه په دې کور کې هم جړا ده هم سازونه لکه ورک د دغه کور خلک پیدا شول په دې کور کې هم جړا ده هم سازونه لکه ورک د دغه کور خلک پیدا شول او یې چې پښتون قام به د قومونو سرپرست وي پښتون قام به د قومونو سرپرست وي که د قام یو څو غمخور خلک پیدا شول